خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. محترم په مخکنی درس کې دا وضاحت وشو چې د شرک نه ویره کول پکار دی او د شرک اقسام هم په مختصر ډول باندې بیان شو چې یو د شرک اکبر وي او بل ته شرک اصغر وي. اوس دې باره کې چې مصنف رحمه الله کوم آیتونه راوړي دي نو هغه دا دي چې وقول الله عز وجل، مصنف فرمای رحمه الله چې د الله دا وینا هم واوره او بیا پکې فکر او سوچ وکړو د شرک قباحت به تا ته معلوم شي چې دا څومره قبیحه ګناه ده او څومره خطرناکه ګناه ده. زما محترمو په قرآن کریم کې چې د الله سبحانه وتعالی عام دعوت دی وی الله غفور رحیم دی، الله د ګناهونه معاف کوي او منه امید کېږي او دا خو د شرک باره کې تاسو سوچ وکړئ الله سبحانه وتعالی څومره سخت قانون لګولی. فرمای رب العالمین: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یقینا دا یقیني خبره ده، شک پکې مه کوه چې الله سبحانه وتعالی مشرک ته شرک نه معاف کوي، ځکه چې شرک یوه داسې ګناه ده چې د الله سبحانه وتعالی ډیره بېدبي ده. او بل دا ده چې مشرک کله شرک کوي نو هغه پیمانه نه وي، هغه داسې نیغ کېږي او د دې دپاره مناظرې کوي او دا ثابتوي چې الله شریک لري. داسې ظالمان هم شته. الله فرمایي چې مشرک ته شرک نه معاف کوم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. او معاف کومه چاته چې وغواړم او معاف کوي د شرک نه علاوه نور ګناهونه، خو د چا لپاره چې وغواړي. نو خلاصه دا شوه چې شرک الله سبحانه وتعالی نه معاف کوي او د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې دي چې الله سبحانه وتعالی چاته وغواړي معاف کوي. دا الله دا اعلان موږ ته وکړ. بل آیت چې الله فرمایي چې قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ته اعلان وکړه ای زما بندگانو چې تاسو په خپلو ځانونو ظلم کړی دی، ګناهونه هم کړي دي، اعلان درته دا دی چې لا تقنطوا من رحمة الله، تاسو د الله د رحمت نه مه امیده کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي. او دلته فرمایي چې شرک نه معاف کوم، شرک هم یو ګناه ده. نو د دې فهم او پوهه دا ده چې دلته الله سبحانه وتعالی شرک نه معاف کوي او د شرک نه علاوه بغیر نور ګناهونه معاف کوي، خو من غیر توبة، بغیر د توبې نه. ځکه چې الله سبحانه وتعالی دلته د توبې ذکر نه دی کړی. اول ته خو الله فرمایي چې وانیبوا الى ربکم قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. وانیبوا توبه وباسئ. نو چې توبه مشرک وباسي نو بیا ورته شرک هم معاف کېږي. نو خلاصه دا شوه چې شرک بغیر د توبې نه معاف کېږي او نور ګناهونه چې الله سبحانه وتعالی وغواړي بغیر د توبې نه هم یو انسان ته معاف کوي. او هر چې توبه ده نو په توبه باندې ټول ګناهونه معاف کېږي، که هغه شرک او که د شرک نه علاوه بله ګناه وي. همدغه رنګه وقال الخلیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام چې د موحدینو رئیس او امام الموحدین دی،
نو هغه د هغه وینا الله سبحانه وتعالی را نقل کړي دعا یې کړې د رب العالمین نه چې الله دا ښار د مکې دا د امن والا ښار وګرځي او په دې کې ښه رزقونه ورکړي د دې اهل ته او بل دا چې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام دا دعا یې کړې ده چې الله ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه وساتي د شرک د بیمارۍ نه وساتي ګوره چې پیغمبر دی الله سبحانه وتعالی خلیل دی او هغه ویریږي او دا دعا کوي چې الله ما د شرک نه وساتي او زما بچي هم د شرک نه وساتي دینه دا معلومیږي شرک ډېره خطرناکه ګناه ده چې د انسان تعلق شلوي د رب العالمین سره دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر زه چې ډیر ویریږم په تاسو باندې د یوې ګناه نه هغه شرک اصغر دی فسئل عنه نو تاسو چې یا رسول الله دا شرک اصغر څه ته وایي فقال رسول الله فرمایل الرياء ریاکاري زما محترم ورونو دا ډیر بد صفت دی او دا په ډیرو طریقو د انسان زړه ته راځي په ډیرو طریقو باندې دا مجاهده پکار ده چې هر وخت کې د خپل نیت تجدید او خپل نیت تازه کول دا کله چې د انسان مدح وشي دا مرض پکې راځي کله یو ښه کار وکړي دا مرض پکې راځي نو دا ډېر خطرناکه بیماري ده او ډېر انسانانو ته دا راځي او دا هم عمل تباه کوي بربادوي او انسان به څه وکړي ورته سوچ وکړئ د انسانانو دروازې ډېرې تنګې دي که درې څلور ځل د چا نه شی وغوښته پنځم ځل د بیا راټي نو ولې د داسې یو کمزور انسان دپاره انسان خپل اعمال برباد کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونو اصلاح وکړي همدغه رنګه وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رسول الله فرمایي څوک چې مړ شو مرګ ورته راغی او د دې دنیا نه لاړ وهو يدعو لله ندا او دا مشرک و شرک د الله سره کو او مرګ ورته راغی د شرک په حالت کې او داسې ظالمان هم شته دی چې شرک ته دعوت ورکوي نو رسول الله فرمایي دخل النار اور ته لاړ والعیاذ بالله ډېره خطرناکه ګناه ده زما محترم ورونو د دې د خپل ځانونو علاج پکار دی مخکې د دې نه چې سړی د واټ نه رخصت شي د واټ کې چې موږ لا یي بیمارانې په دنیا کې ژوند کوو نو خپل علاج پکار دی مخکې د دې نه چې د مرګ سلګۍ شروع شي بیا په هغه وخت کې هیڅ فایده نه ورکوي رواه البخاري امام بخاري رحمه الله دا حدیث راوړی ولمسلم عن جابر او امام مسلم د جابر رضی الله عنه نه روایت کوي حدیث دا غیر راوړی دی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه څوک چې د الله سره ملاو شه د خپل الله سره د ملاقات وشه خدا موحد و د توحید امانت د په سینه کې لا يشرك به شيئا خو چې د الله سره شرک نه وکړي دخل الجنه جنت ته لاړ ډېر خوشبخته انسان دی ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار او څوک چې د الله سره ملاو شه خدا بیماری د شرک پکې وه الله رسول الله فرمایي چې ورته لاړ د دې آیتونو او د دې حدیثونو دا معلومیږي چې د ځان علاج پکار دی او ویره پکار ده داسې نه چې انسان په شرک کې واقع شي نو د شرک نه ځان ساتل پکار دي که شرک اصغر وي او که شرک اکبر وي دواړه ډېر لوی مصیبتونه دي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين